قربانی پچا واجب ده د قربانی نصاب سدي نو دا یاد ساتي د قربانی نصاب دا 15 شیزونه یو شیز په هغه کې سونه دا سره زر دي دویم شیز په هغه کې چاندي دا سپین زر دي دریم شیز په هغه کې نقدي دا یعنی نقد پیسې دي سلورم په هغه کې مال تجارت دي او پنځم په هغه کې د ضرورت نه زیات شیزونه دي نو دا 15 شیزونه کچا سره وی څومره وی د هغه بیان درته کوم خو یا کدا 15 واړه ور سره وی یا په دې 15 کې یو وی او دا هغه خپل مقدار هغه مقدار ته ورسیږي نو دغه سړی باندې بیا قرباني واجبي خدا یو خبره بیا د اوساتو په زکات کې مونږ وایو چې کال پی تیر شي نه دې کې ګوره کال تیر دل شرط نه دي بلکې دې کې د غټ اختر په ورځ باندې په سحر باندې کدا سړی دغه اشیاء مالک شي او د دې چې کم مقدار دې د هغه مالک شي زما عزتمند په د باندې قرباني واجب شوه اولنې شی زمایات کو سره زر دي یو انسان سره چاندي نشتا نقدي ور سره نشتا مال تجارت ور سره نشتا د ضرورت نه زیات سامان ور سره نشتا صرف سونه د سره سره زر دي ور سره نو سره زر خو اکثر د زنانو سره وي نو دا یاد ساتي زمون سړي اکثر د ځان د پاره قرباني کوي او زنانه پدې کې هېری کې وتا باندې قرباني نشتا او یا چې عالم ترازی مسلې تاسو کې یاره موږ سره دومره سره زر دي نو دا سره زر زنانه سره وي اکثر سړي خو سره زر نه چي دا خو هغه ته مہر کې جوړ شوی وي د هغه ملکیت وي نو که یو سړی نه یا خزه دا واقع سره زر دي صرف او دغه سره زر ونی می تولی دي 7.5 تولی سره زر دي نور د سره هیڅ شی نشته نه ور سره مال تجارت شته نه نقدي شته نه ور سره چاندي شته نه د ضرورت نه زیات سامان شته نو که 7.5 تولی سونه د شو بیا واجب شو که و تولی دي نور ور سره دغه شیزونه نشته نو بیا په زکات واجب دا قرباني واجب نه ده د قرباني مسائل اوس دویم شیز چاندی ده زکات کې دغه خبره خو زکات کې حولان حول کال پکې تیرېدل شرط نو دی وجنه د هغه مسائل او دی کې لک فرق شته دي اوس د سره زر خو نشته نقدیم نشته مال تجارت هم نشته د ضرورت نه زیات سامان هم نشته خو سپین زر دی ور سره چاندی ده ور سره کدا سړی سره دی او که خزي سره دی اوس د چاندی مقدار دا 52 تولی دی ونیم تولی دانه دي د چاندی مقدار هغه 2.50 تولی چاندی یعنی 50 او 2.5 چې چا سره 2.50 تولی چاندی وي نو دغه سړی سره کداغه زنانه د پدی باندې هم قربانی واجب ده اگر که نور څور سره نشته اوس بیا راځم دا د طبيعم کړه چا سره سونم دا او دغه ټول شیزونه دي بیا بس نصاب وي خدا صرف د یو شیز درته اول اوس دریم د سره نقدي پیسې دي چا سره نو د نقدو پیسو مقدار به دومره وي چې دی باندې 52 تولی چاندي کیږي یعنی سونم نشتا چاندیم نشتا زائد مال سامان هم نشتا او مال تجارت هم نشتا صرف نقدي پیسې دي نو نقدي پیسې بیا دومره پکار دي چې په هغه باندې 52 تولی چاندي کیږي نن 24 ذوالقعده او 24 جون او د جمعې ورځ نو نن نصاب دا 1650 روپۍ دی د چاندي دا یاد ساتو ګوره دا نصابونه بدلیږي نن د چاندي یو ریټ ته سبا بل ریټ ته بل ورځ بل ریټ ته نو ریټونو په اعتبار به خو نن ورځ حساب درته ویم چې نن 24 ذوالقعده او 24 جون د جمعې ورځ نو 1650 روپۍ فی توله چاندي ده نو دله چې 52 کې ضرب ورکې نو 86625 روپۍ جوړیږي 86625 روپۍ دا د دې جوړیږي کچا سره نن ورځ باندې مثال غټ اختر روز راځي دا یادو ساتي کنن ور سره شتا او د غټ اختر نه دور ځمخ کې دا پیسې د لاړې په بیا قرباني نشته قرباني به کله واجبېږي چې کله د غټ اختر روز راشي او د سره دغه نصاب موجود وي نو کله غټ اختر روز راشي په هغه ورځ به ریټ جدا وي ماته پته نه لګي ځکه ریټونه تاسو ته پته لګي کله مخ کې کله وروسته په د نن ورځې حساب سره یادوم 86625 روپۍ وي د سره نو دا باندې بیا قرباني واجب ده کدا سړی دی که خزر
نور ورسره سونم نشته، چاندیم نشته، پیسې دي صرف، مال تجارت هم نشته، زائد سامان هم نشته. څلورم شیز مال تجارت دی. یو کس ته په دکان کې سامان خیره، یو کس ته تجارت سامان دی ورسره خرڅي، نو کله هغه سامان قیمت هم د 52 تولو چاندی برابر وي، یعنی د 86625. خدا خبره بار بار کوم چې د نن ورځې مطابق دا ریټ دی، ځکه بعضې خلک بیا ریټونه زیات شي نو بیا وایي چې زموږ خو هلته اورېدلي دي. نه، دا د نن ورځ 24 ذوالقعدې 24 جون د دغه ریټ 2022. نو که چا سره د مال تجارت کم سامان د سره مال تجارت وته او هغه ورسېدلو 52 تولې چاندي قیمت ته، مطلب 86625 روپو ته، نور ورسره سنشته، په ده باندې قرباني واجب. او که یو کس داسې دی چې هغه سره د ضرورت نه زیات شیزونه دي، د ضرورت اصلیه او نه زیات. ضرورت اصلیه کم سامان ته وي؟ ستا جامې دي، علما لیکي چې ضرورت په 100 جوړو پوره کېږي، په 3 جوړو پوره کېږي. که د 3 جوړو نه زیات کمې جامې دي، دا هم د ضرورت اصلیه او نه زیات سامان. یو کس ته په کور کې اوسېږي، دا کور خدای که د 3 کروڑو دی، د 15 کروڑو دی، د 10 کروڑو دی، دا د ضرورت اصلیو کې داخل دی. خو دې نه علاوه د ده یو کور دی بل، یا د ده یو پلاټ دی، او دا کور یا پلاټ د په دې نیت اغسته چې دا زه نه خرڅوم، دا پلاټ دا به زه جوړوم، دا کور مې اغسته دا به زه بچو له ساتم. خو که د هغه کور او د هغه پلاټ قیمت هم د 86000 روپو نه زیات یا 86625 روپو پورې و، نو بیا په هغې کې هم د باندې قرباني واجب ده. دې مسله باندې لږ ځان پوه کوي. دا داسې چې کور دې شته خپل، خو بل کور بعضې خلک وایي دا خو ما د تجارت دپاره نه دی اغستی، دا خو ما دې دپاره اغستی چې په دې به ځان له کور جوړوم، دا مې دې دپاره اغستی چې دا به زه بچو له ورکوم. نو دا یاد وساته چې کم کور کې ته اوسېږي، د هغې نه علاوه ستا یو بل کور دی، او هغه کور قیمت 86625 روپو نه زیات دی. دې کې دا خبرې نشته چې دا د تجارت په غرض دی که نه، نه چې هغه بل پلاټ ته تا په دې نه اغستی دا به ځان له جوړوم، د تجارت غرض دی پکې نه دی کړی، هم در باندې قرباني واجب ده. هم اوس یو کس ته یو زنانه ده بالفرض، هغه سره په کور کې یو توله سونه پرته ده، او ورسره یو 15000 روپۍ نغدي پرتې دي. نو آیا په دې زنانه باندې قرباني شته که نشته؟ نو یو زمونږ د جمهور علماو مذهب او مسلک دی او د هغوی رایه ده، فتوا ده، هغه وایي چې یو زنانه سره یو توله سونه ده او 15000 روپۍ ورسره نغدي پرتې دي، نو په دې باندې قرباني شته دی. او دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب او فتوا هم ده، دا زمونږ جمهور علماو فتوا ده که قرباني در باندې شته. نو اوس که دا وایي چې صرف ما سره سونه پاتې شو، زه د قربانۍ نه بچ شم، بس کوم غریبانو له 10000 روپۍ ورکړي، نو بس دې سره صرف سونه پاتې شو، نغدي ورسره نشته، نو چې نشته د باندې اوس قرباني نشته. خو که 10000 روپۍ ورسره شته، 1500 شته، 15000 شته، نو بیا جمهور قول داره چې دی باندې قرباني هغه واجب ده. بل رای پکې زمونږ د نور علماو ده، او دا د دارالعلوم حقانی فتوا هم ده او د جامع عثماني فتوا هم ده. هغې کې دا خبره کوي چې چا سره یو توله سونه ده یو زنانه سره، نو دې سره بیا کم از کم د 45.5 تولو چاندی قیمت که دې زنانه سره وي، یو توله سونه ده، نور ورسره څه نشته دی. دا وایي ما سره لږې ډېرې 1000 روپۍ 2000 15000 1000 روپۍ را سره شته. نو اوس به ته داسې وکړي چې یاره د 7 تولې چاندۍ قیمت هغه به دې نه ختم کړي، دغه یو توله سونه ده، دا یو توله به ته د 7 تولې چاندۍ برابر کړي. نو ته به داسې وایې چې یاره 52 تولو نه ما یو توله منفي کړه سونه، یعنی مطلب 7 تولې چاندي مې ترې منفي کړه، د 52 تولو چاندۍ نه به 7 منفي کړي، ولې تا سره یو توله سونه ده. نو چې 7 دې منفي کړه 45 پاتې شو. نو که اوس دې زنانه سره 45.5 تولې چاندۍ قیمت پوره دی، هغه پیسې ورسره شته دی، نو په دې باندې قرباني بیا واجب ده. که د 45.5 تولې چاندۍ پیسې ورسره نشته، په دې باندې قرباني واجب بیا نه ده. اوس که 2 تولې سونه ده ورسره، نور ورسره لږې ډېرې پیسې دي، 15000 1000 روپۍ دي، نو بیا پې قرباني اله واجبېږي چې اوس هلته دي 52 نه 7 منفي کړي وي یو توله سونه، اوس دلته 2 تولې سونه راغله، نو اوس به د 52 نه ته 14 منفي کړي،
نو چې 52 نه ته 14 منفي کې نو غالبا 38 راغله که 38 تولې چاندۍ قیمت دی زنانه سره برابرېږي 2 تولې سونه سره نو په دې باندې قرباني واجب ده کده سینې قرباني په واجب نه ده بیا که چرته سونه 3 تولې شو نو بیا به د 14 په ځای ته 21 تولې د 52 منفي کې 21 به منفي کې نو چې کم نصاب راځي هغه به چاندۍ ریټ سره به هغه ضرب کې چېرې چاندۍ ریټ نن دا دی او دومره پاتې شو 31 پاتې شو 33 پاتې شو چې څه پاتې شي هغه حساب سره نو هغه به وګورئ چې هغه مطابق یعنی 31 پاتې شي که هماغه وو نو بس تا باندې قرباني واجب ده او که نه تا سره پیسې 15000 د شپږ زره والته جوړیږي 30000 10000 تا باندې بیا قرباني واجب نه دغه شان که سلور تولې سونه شي نو چې سلور شي نو 7.28 شو نو 52 نه 28 منفي کې که 15 شوي نو 7.35 نو 35 به منفي کې او که چا سره شپږ تولې سونه ده نو دا به بیا څو کې بیا به د 42 منفي کې نو دا به دغه ترتیب سره به هر یو تولې پسې به 7 تولې الته زیاتې 7 تولې به الته نه منفي کوي خدا یاد وساتئ زموږ علما لیکي چې دا خبره ده هغه چا دپاره ده چې یعنی هغه زنانه ده هغه سړی دی هغه مثال په طور باندې غریب ریړه چلی هغه رکشه چلی هغه ټانګه چلی هغه مزدوري کوي ایا دا زنانه د جامع ځان د پاره خلکو د ګنډي او هغه خپل گزاران پې کوي یا هغه زنانه ده چې هغه مثال په تور باندې پردي کورونه کې لوښي انځي یا په یو سکول کې هغه خاله ده یو مدرسه کې خاله ده هغه خدمت کوي یا د چا جامع د چا لوښي انځي نو دا د هغو خلکو دپاره دغه خبره ده یعنی دا خبره چیرې چا سره یو توله سونه ده او د بیا ورسره 45 تولې چاندۍ قیمت ورسره نشته دی باندې قرباني نشته خدا خبره ده هغه چا دپاره چې هغه دغه شانتې کمزوري وي که کمزوري نه دي او مثال کور هم خپل دی ګاډی هم شته دی او نور کاروبار دکان هم روان دی نو که دې سره یو توله چاندي ده ورسره 15000 روپۍ 1000 روپۍ هم دي دا یو توله سونه ده ورسره او دې سره 15000 روپۍ هم دي 1000 روپۍ هم دي نو لہذا دا د قرباني وکړي بیا دا بیا ځان د قربانۍ نه پټ